अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी दा पदे की चैप्टर नंबर 7 दे प्रोटेस्टा एंड पंजाई और पदे की ओटा पे जो तस तो कोमा चाहे तो वही डाई एटम्स दी डाई एटम्स की कलम गो गुरु पदे की जदी डी आई डाई मतलब दे द्वा डाई मींस द वायु बोथ नो द डाई एटम मतलब द रेज टू होल्स yani the organism ci kalam ga their production wayu no the organism ji di da yo go hisso to de divide kigi no zaga di tamung wayu die atom د دې ډای اټم علاوه د لمغه یو دویمه نمبر په چې هغه ته ویل کېږي کرایسوپایټا کرایسوپایټا مطلب دا دی ګولډن الجی یعنی د خپل لایف په باز سټیج کې دا ګولډن براون کلر پیدا کوي نو څنګه ودې ته موږ وایو ګولډن الجی په ام سی کیوز کې دا ساتي ګولډن الجی کرایسوپایټا او ډای اټم شری د زوم سره یو سیستم وز دا ډای اټم چې دی د زوم سره سدي د زوم سره یونیسلولر ارګانیزم دی او دا غي نه علاوه کولونیل دی یونیسلولر مطلب دا پریلیم دی د بلچا سره کار نشته خو چې کله کولونیلی نو ډیر شي دا اټم په یو ځای باندې روان شوی دی یو کالونی جوړ کړل نو کالونی په شکل چې دا باندې چې دا ټول چې اوسي د دې جنرال کریکټر ته موږ وګورو چې دا په کوم ځای کې دی نو دا زموږ سره میرین او فرش واټر یعنی زموږ سره کوم سمندري اوبه چې دي دا باغی کې دي او دا غنې له فرش واټر کوم ته چې زموږ هر وخت رسایي ده هغه فرش واټر کې دا اوسي د دې د دې ما وړاندې لیکل شي د دې شیل مطلب سره چې د دوی د سټرکچر ته موږ کله وګورو نو د دې چې کوم سیلوال دی have silica in silval called shell or prustule that contain two holes that are overlapped د دې خبرې مطلب دا دی چې د دې سټرکچر ته موږ کوشو او بیا موږ د دې سیلوال ته لاړ شو نو د دوی په دې سیلوال کې سیلیکا موجود ده سیلیکا چې هارت سټرکچر دی او په خپل روزمره ژوند کې موږ سیلیکا چې استعمالو موږ د شیشې جوړو نو دغه زموږ سره دغه کومه سیلیکا چې دا نو د دې چې کوم سیلوال له نو دا پاغي کې چې دا موجود ده خو د دې د وجینا دا سیلوال چې د یو بل سره دا اوورلیپینګ کوي د دې زموږ سره دا سیلیکا موجود ده او دا زموږ سره اوورلیپینګ دا څنګه کې دا په دې طریقه باندې کوي زموږ سره دا کم شیل چې دی نو د دې زموږ سره دوه هارز دی یو زموږ سره دا دی یو زموږ سره دا دی نو په دې طریقه باندې دا د یو بل سره سکه دا اوورلیپینګ کوي او دا هر څه زموږ سره په دې سیلوال کې چې موجود دی او د دې د وجینا دا سیلوال چې هارت دی نو دا غي د وجینا دا یو شیل چې دی هغه جوړي دغه شیل چې دی دا زموږ سره ترانسپیرنت دی یا زموږ سره اوپلین دی ترانسپیرنت موږ دی دا شفاف چې یو څه نه ته اخوام سي کول کې دی خوام سي کول کې آر پار ته هر سره ښکاری نو دغه ته موږ وایو ترانسپیرنت اوپنینګ مطلب دا دی چې کله به کیلشیم لیول چې هغه سیوا شي نو د دې د وجې نه ملکی ښکاری دا زموږ سره سپین چې دی ښکاری بیا په دې کې موومېنټ څنګه نو دا چې کله خپل خوراک سټور کوي نو هغه د آیل په شکل سټور کوي سټارچ چې دی هغه په دې کې نه نو دا موومېنټ څنګه کله چې دا آیل سیکریټ کوي کله چې دا آیلی میټیریل سیکریټ کوي نو دا غي د وجې نه دا چې موومېنټ کوي د ګلایډینګ کوي دا چې دی وررواني په دې کې بیا خپل خوراک د څنګه نیم خوراک چې دا الي نو دا زموږ سره اټوټراپیک دی اټوټراپیک مطلب سره چې دا خپل خوراک په خپل تیاری په دې کې فوټوسنتھسس کیږي دا چې هیڅ دا پیګمنټ سره نو په دې کې نور پیګمنټ چې موجود دي یو په زموږ سره کلوروفیل دی دا غي وجه دا فوټوسنتھسس کې او په دې کې یو بل پیګمنټ پیدا کیږي هغه دا پیوکوزنټین وایي نه د دې د وجه نه دا خپل بعضی ما تاسو ته ویل مخکې چې په بعضی نه سټیجز کې دا ګولډن براون کلر پیدا کوي د سره وجه نه د پیکوزنټین او کم خوراک تاسو سټور کوي خوراک دا سټور کوي د آیل په شکل کې مطلب چې په دې کې سټارچ نشته خو آیل میټیریل چې دا سټور کوي هغه د خوراک په ځای چې دی هغه استعمالي وس په موږ راځو د دې شیپ لا تاسو راشي د دې شیپ چې دی پای کې زموږ سره ټو آرډر اف سیمیټري پای کې زموږ سره راوند نان موټایل سنټر راوند نان موټایل سنټر مطلب دا دی چې د دې دا یو شکل چې دی هغه زموږ سره داسي دته راوند نان موټایل سنټر وایي مطلب دا چې حرکت نشي کولای او دا زموږ سره ریډیل سیمیټري شو کوي ریډیل سیمیټري مطلب دا دی چې زموږ سره یو ارګانیزم دی هغه تو داسې ډیوایډ کی د دې نه علاوه دا تو داسې هم ډیوایډ کولای شي دې ته ویل کېږي ریډیل سیمیټري یو ارګانیزم داسې هم ډیوایډ کولای شي یو ارګانیزم داسې هم ډیوایډ کولای شي دا د یو بل میرر ایمیج دی ته ریډیل سیمیټري وایي بل پدې کې بل سیمیټري پدې کې چې هغه د الونګیټډ پینیټ وایي الونګیټډ پینیټ زموږ سره راشي دی او هغه بایلیټرل سیمیټري بایلیټرل سیمیټري دی ته وایي چې یو ارګانیزم دی هغه ته بالکل داسې ډیوایډ کولای شي نو دی ته بایلیټرل سیمیټري مطلب انسان دی هغه داسې ډیوایډ کی دی ته بایلیټرل سیمیټري وایي اوس کبرز کا ته داسې ډیوایډ کی
نو لاندې زموږ سره خپې شوې له پاسه چې دی زموږ سره سر شو نو دا زموږ سره ایکول ډسټریبیوشن چې دی هغه زموږ سره نه دی خو چې داسې ډیوایډ کړي نو دا زموږ سره بایلیټرل سیمیټري ده. بیا په دې کې ریپروډکشن چې دی نو باقي دوه قسمه دی یو زموږ سره اسیکسوال ریپروډکشن دی بل زموږ سره سیکسوال دی. اسیکسوال ریپروډکشن زموږ سره داسې کېږي فرض کړه دا زموږ سره ډای اټم دی نو دا زموږ سره دوه سیلونه پیدا کړي نو په دې کې دا یو سیل چې دا د پیرنټ په شان دی یو شان مطلب دا دی چې د دې دوه سایز چې دی هغه یو شان خو دا بل چې زموږ سره پیدا شي د دویمې سیل نو د دې سایز چې دی د دې نه وړوکی ځکه چې په دې کې زموږ سره هغه سیلیګا موجود دی هغه هارت سټرکچر نو ځکه زموږ سره د دې سایز چې دی هغه وړوکی. اوس دا مسله شوه نو اوس دا مسله به څنګه حل کېږي د دې مسلې لپاره به ډایرکټ په دې پسې سیکسوال ریپروډکشن شوي چې کله سیکسوال ریپروډکشن وشي نو زموږ سره د سمال سایز دا مسله چې دی دا به زموږ سره حل شي. بل دا ډای اټم چې کله مړه شي نو دا د سمندر په دې تهه باندې چې دی یو لیر چې دی هغه جوړ کړي. بل د دې امپورټنس دا دی چې کله موږ بریثینګ کوو موږ ساه راکاږو چې په پنځم پیر موږ ساه راکاږو په هر پنځم پیر چې کله موږ ساه راکاږو نو دغه اکسیجن چې موږ د ډای اټم نه راځي ځکه چې دا پرایمري پروډوسر دی د میرین لپاره مطلب دا دی چې د میرین لایف لپاره سسیس پیدا کیږي نو پاکي د ډای اټم ډیر غټ رول لري. څنګه غټ رول دا دی چې زموږ سره د دې لپاره چې اکسیجن پیدا کوي. بل د دې امپورټنس زموږ سره دا دی چې د دې نه پالشز چې دی هغه پیدا کیږي په پینټس کې د استعمالېږي په ټوت پیسټ کې د استعمالېږي د سکین لپاره چې کوم پروډکټس تیارېږي باقي د استعمالېږي په میډیسن کې دا یوز کیږي د هغه نه علاوه د فلټریشن لپاره یوز کیږي د آیل صفا کولو لپاره آیل فلټریشن لپاره او دا ایز ان انسیکټیساید لپاره استعمالېږي مطلب دا دی انسیکټ چې دا هغه چې کوم کیوټیکل له هغه د سیلیکا چې دی جذب کوي د هغې د وجې نه دغه انسیکټ چې دی هغه زموږ سره مري نو ځکه دا د انسیکټیساید په ځای چې دی دا استعمالېږي. نو دا زموږ سره ډای اټم په دې کې څه مشکل دي تاسو ماته ویلی شئ په کمنټ کې ماته ووایئ نور مطلب څه ضرور شی